کار وکړي که نه وکړي؟ هغه خو ما ورته ویل دي انشاءالله کار به وکړي. ښه پوخ سړی دی. هغه پوخ سړی دی نه هېڅ بیا په ډماره دی. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرداد خانه څنګه جوړ خانه جوړ بخیر سلامت څنګه بخیر ښه جوړ شکر دی دواړه ښه یاستئ؟ شکر ته څنګه یې زرداد؟ الحمدلله جوړ یې؟ خیر دی الحمدلله. خیر دی نن زما د پیرک په خوا را چکر شولې موږ غریبانان دې یاد شولو. خیر و یار یو کار مې ولید چش زما د ورور واده و سبا نه بل سبا سړی پیرک عثمان به ورسې د ډوډۍ دعوت به ورته وکړي. نو کله دی دعوت؟ بل سبا انشاءالله که خدای کړي دواړه به راځئ. نو دعوت ماښام دی که غرمه دی؟ یا ماښام نه به راځئ دواړه به راځئ او که نه رارسئ بیا خوند درته بدوم. ښه و لازمي بیا انشاءالله ورته درځو به انشاءالله. و دعوت خاص وي نو تم خصوصي مېلمانه یاست. صحیح ده انشاءالله ورته درځو که خدای. صحیح ده اوس ما ته اجازه ده؟ الله حافظ په مخ دې. نو خدمت یې کوو. مننه کور ودان خوشحاله اوسې. ښه پیرک خانه نو ځان فارغه که بل سبا لکه خدای کړو نو د زرداد د ورور دعوت له به ورسو دواړه پر یوه ځای باندې انشاءالله. یاره عثمان خانه دا دعوت له خو زه نه ورځم. ولې کار مار لرې که چیش دی؟ یا وروره ولکه یا کار لرم یا شی لرم بس خوند نه راکوي چې ورسم. ولې؟ بایی عثمانه تا در معلوم دی د زرداد ګرده کاروبار چې دی ما ولکه دا لالې روپۍ غېدلی دی نو دی دا دعوت خو چې دی هم د ارامو پیسو دی د کاروبار د ارامو پیسو دی دا پیسو له خو زه نه ورځم دا ډوډۍ هم د ارامو پیسو دا دعوت زه خپله نه قبلوم ته که ورځې ورس. ښه د ده کاروبار ګرده ارامه دی. و د ده کاروبار ګرده ارامه دی وروره دا دعوت ته چې دا ډوډۍ ما ورته وخورو دا هم ارامه ده. نو صحیح ده ټیک ته زه پیرک خانه نو چې د ارامو پیسو ډوډۍ ده یا د ارام کاروبار کوي نو بیا دعوت څه کړو چې ورځو نو ولې برناکه ارام خورو نو زه هم بیا نه ورځم بس هیله کوه نو څه کوې؟ ښه ته هم نه ورځې؟ بیا نو څه کوو؟ ځه سامان سي هغه دی عثمانه ته یو منټ کښېنه زه وار بالا خېږم بردستي راځم. اول څه زه درته ناست یم نور زغر ته راسم. سم دا پسته سو یار نیمه ګنټه یې اوس زه کښېنولی یم یو منټ کې درځم یو منټ کې درځم دی ولاړی چې ته دی لوړ وخت یې زه پسې ورسم دی که څه کوي چې لوړ ته راسه ول لوړ ورسم یار. چیش کوې پیرکه؟ یاره عثمان خانه دا ترور لین لګوم. نو څه دپاره؟ دا کور ته بجلي په بیا. نو په دې بیا ته چیش کوې؟ وروره د بجلۍ بلان ډېر ګران دي دا زموږ در وس تېر دي دا ترور لین ور ولګوم نه د بجلۍ بل غم را سره وي نه لږ ټینشن را سره وي نه ډېر شي یا دومره بل رالی یا دومره بل رالی به دا ترور لین ولګوم بس سم طبیعت پر سم وي. څه وایه په دې ته کور ته چیش کوئ بیا؟ یاره عثمانه څونه ساده په دا باندې خو موږ هر شی کوو اوبه پکوو غسل پکوو اودس لمونځ پکوو اوبه په راکاږم د برمیاسه ته وا ته چیش پکوې ولې د کوچنیانو خبرې کوې؟ ښه و نو دا ته دلته اوس دا کونډه ورلګوې؟ و دا دلته دا ترور لین ورلګوم بس نه بیا بل راځي نه ښه راځي بس کور ته مو ورته بجلي روانه. ښه و بل میلې بیا نه راځي؟ یا بل بیا نه راځي بیا نو د بل خلاص یم. ای څه وایه؟ و غلا کوې؟ یا ولې غلا ده؟ نو غلا نه ده نو چیشته ته دلته دا کونډه ورلګوې د دې ځایه مه ته بجلي کور ته بیایې یار افسوس پر تای باندې اوس لاندې زرداد ما و تا ته د ډوډۍ دعوت وکړي نه د هغه د ورور واده و تا راته ویلې تا زه نه ورځم د ارامو کاروبار دی د ارامو پیسو کاروبار کوي زه د دعوت نه کوم دا ارامه ده نو ته دا اوس چیش کوې ته غلا کوې کور د بجلي بیایې په دې باندې ته د کور سالن هم پخې په دې باندې ته غسل هم کوې په دې باندې ته کپړې هم پرېولې په دې باندې ته اودس هم کوې سوداګر شیان مکروه دي نو ته دا غلا نه ده دا چیشته د خدای بندګانو لږ خشه پر ځان زور راولئ دا غلا یې ومه کوئ کور ته لږ کنټرول راوله په میټر باندې بجلي ولګوه استعمال یې لږ کم کوئ نو خپل ځان غلا ته مه دخوئ دا خو سرکاره سته غلا کوې نو دا خو مبته بجلي سته مبته بجلي مبت چیز ته تېره وشه والله مو دا غلا ده که نه ده؟ کتن غلا ده. او نه دا اوس ستا او د زرداد بیا څه فرق شو نو؟ یا والله هېڅ فرق یې نشته. بل ته ګوتې مه نسئ په دا خپل ګریوانو کې هم لږ ګورئ د سرکار غلا هم غلا ده د عوام غلا هم غلا ده غلا خو به غلا وي نو
حق یې جوړېږي که نه جوړېږي سرکار چې موږ ته یې بیل ورکړو او خود و بجلی را کړې د ښه یخ پنکې د پرته وي خود یک جوړېږي نو بیا غلا ولیکئ نو خو لږ خشه پر ځان زور راوله دا میټر باندې بجلي کور ته کمه استعمالوئ خپل بیل ورکوئ ما خپل لمونځ خرابوئ ما په بچیانو آرام خورئ نو دا سالن دا اوبه خو نه دا ماشین سټارټوي دا اوبه خو به بجلي راځي او دا خو سالن ته مو راځي هر شي ته ورچو ګوره بل ته ګوتې مه نسئ په خپل ګراوانو کې هم ښه کوئ دا راټول که خدای ته وګوره اخرت ځان ته مه خرابوه بس عثمان خان ستا کور ودان چې تا ماته د خیر مشوره راکړ په ژوند به نه ولګوم پر ځان به زور راولم دا بیل به جمع کوم الله دې عزت وکړه الله دې قدر وکړه دا کښنۍ غلطي چې موږ ته یې نه کوو دا کښنۍ غلاوې نه کوو انشاءالله ورتعالی نو موږ ته یې به اخرت هم سمي بس انشاءالله بیا غم عثمان خان کور دی ودان الله دې عزت وکړه الله دې قدر خوشحاله وکړه کړه الله بنده دا علاقه دا دې خاص دنده ولاکه ده یار درځه بیا نه کوم الله دې غیبي